روژه د برکت او ثوابونو میاشت. روژه د برکت او ثوابونو خپرونې قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بایس او د روژې د مبارکې میاشتې مبارک وختونه به مو په خیر او عافیت سره تیریږي. معززو سامعینو، هر وګړي ته لازمه ده چې د ښه او روا ژوند د تیرولو لپاره هر وخت ښه ملګری او دینی چاپیریال د ځان لپاره غوره کړي. په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې د صالحو او دیندارو خلکو ملګرتیا بیخي ضروري ده، ترڅو د روژې د مبارکې میاشتې د قیامتي وختونه ضایع او بابیزه لاړ نشي. رمضان المبارک د ګټې میاشت ده او ګټه هغه څوک کولی شي چې په لوړ همت او ټینګ عزم د ګټې په لټه کې وي، چې د دې لپاره د صالح چاپیریال او د نیکانو ملګرتیا زیاته ضروري ده، ځکه چې د خراب چاپیریال او بدو خلکو د ملګرتیا منفي اغیز په اراده، فکر او همت حتمی ده. دا چې عزلت او خلوت ځینو علماو په نکاح او معاشرت غوره ګڼلی، یو دلیل یې دا دی چې په خلوت کې عوائق او خنډونه کم وي، په فتنه کې د نشطو احتمال لږ وي. همدا وجه ده چې مخکې به ځینې صوفیانو د زړه د صفا کېدو له خاطره په ګوښه کې 40 شپې او یا څو میاشتې تیرولې، ترڅو له ذکر، فکر، مراقبې او پرلپسې عبادت سره نفس عادت شي. بلکې تر دې هم غوره او زیاته ضروري دا ده چې د دیندار چاپیریال او نیکو اشخاصو د پیدا کېدو او د هغوی په ملګرتیا کې د وخت تیرولو هڅه وشي. دې سره عبادت او ټولو هغو نیکو اعمالو ته چې دا نیکانې کوي رغبت او شوق پیدا کیږي او کول یې سړي ته اسانه کیږي. دا یو منل شوی حقیقت دی چې له ښه کتاب څخه سړی ډیر څه زده کولی شي او زیاته ګټه ځینې اخیستلی شي، مګر د نیک سړي له مجلس او ملګرتیا څخه بیا تر دې هم سړی زیاته ګټه اخیستلی شي. د نیک او ویښ ضمیره انسان څخه ډیر لږ وخت کې د سړي په زړه، فکر او اعمالو کې بدلون راتلی شي. خلق متل کوي چې خربوزه از خربوزه رنگ میگیرد. قدرمنو اوریدونکو، ملګری ته په عربي کې صدیق وایي، ځکه چې هر یو د بل تصدیق کوي او دواړه په اعمالو کې یو بل ته ورتوالی لري. لدې عمله شاعر وایي: عن المرء لا تسأل وابصر قرینه فإن القرین بالمقارن مقتدی. د یو چا د احوالو پوښتنه مه کوه، اړتیا ورته نشته، ځکه ملګري ته یې له کتو څخه هر څه معلومیږي. ملګري ته وګوره، ځکه چې ملګری د ملګري سره په اعمالو کې یو برابر وي. له ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. رسول الله صلی الله علیه وسلم له بد سړي سره ملګرتیا له لوهار سره مشابه کړې ده، چې ناسته ورسره په زیان وي، د سړي جامې سوځي، له بدبویي څخه د طبیعت خرابي هم پیدا کیږي. او له نیک سړي سره ناسته داسې ده لکه له عطر پروش سره چې لږ تر لږه له خوشبویي څخه دماغ معطر کیږي. سلیمان دارانی رحمه الله وایي: له حکیمانو سره ژوند اختیارونکی بالاخره حکیم کیږي، او له جاهلانو سره ملګری بالاخره شریر کیږي. دا چې د اسلام په پیل کې له مکې مکرمې څخه مدینې ته هجرت فرض کړل شوی و، یو حکمت دا و چې هلته د عبادت لپاره ماحول برابر نه و، او مدینه منوره کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام موجود وو، نو عبادت او طاعت اسانه وو. د روایت مطابق د بنی اسرائیلو یو سړی چې 100 تنه یې وژلي وو او دې قاتل بیا د توبې اراده وکړه، نو یو دیني عالم ورته مشوره ورکړه: دا مځکه پرېږده، هغې پلان سیمې ته ولاړ سه، ځکه هلته داسې خلک دي چې د الله تعالی عبادت کوي، له هغوی سره ملګری شه او د الله عبادت او بندگی وکړه. نو څوک چې د روژې په میاشت کې د ښه عبادت اراده لري او غواړي چې مغفرت ورته نصیب شي، ضروری ده چې له بدانو، لټانو او لاابالي خلکو سره ملګرتیا بنده کړي او د محنت او همت څښتنانو سره ملګرتیا وکړي. الله تعالی خپلو ټولو بندگانو ته امر کوي چې له رښتینې بندگانو سره ملګرتیا وکړي. فرمایلی دي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. زین العابدین رحمه الله ویلی دي: نارینه له هغه چا سره ناسته کوي چې دین ته یې دا ناسته ګټوره وي. حسن بصری رحمه الله ویلی دي: موږ ته مورونه تر خپل اهل او اولاد هم زیات محبوب دي، ځکه اهالی مو موږ ته دنیا را یادوي او ورونه یعنی مؤمن ملګري مو موږ ته آخرت را یادوي.
په روژه کې یو شمېر خلک داسې دي ټوله شپه په ټوکو ټکالو بې ګټو بحثونو قصو فلمونو کتلو شطرنج او نورو شیانو سبا کوي. د سهار جماعت ورڅخه فوت شي، ځینې یې په اللهم او په ډیر تکلیف سره په مکرو وخت کې لمونځ ادا کړي، بیا ټوله ورځ ویده وي. د ماسپښین جماعت هم په خوب ورڅخه ولاړ سي، مازدیګر بازار ته د خوراکي توکو د رانیولو لپاره ووځي، جماعت ترې فوت شي، ماښام کم له کمه تکبیر اوله په روژه ماتې ورڅخه تیر شي. بیا تر ماسخوتنه خو ډیره مهمه مسله د خوراک او څښاک وي. د ماسخوتن له لمانځه او تراویحو خو بیا هغه حال وي چې یادونه یې وشوه. دغو کمبختانو ته په فکر کې دا هم نه ورځي چې د روژې مبارکې میاشتې قیمتي شیبې ضایع کړي. دا خو لا پرېږده چې خپل دا کار ورته ګناه او د ملامتۍ وړ هم نه ښکارېږي. مګر زیرک او مخلص خلک بیا داسې دي چې خپل اوقات ټول په ذکر، تلاوت، لمنځونو، دعاو او نیکو کارونو کې مصرفوي. له شان څخه یې لرې ده چې لمونځ بلکې تکبیر اوله ترې فوت سي. له دې طاعت او عبادت سره سره بیا هم خپل دا اعمال کم ګڼي او په خپلو دعاو کې وایي یا الله سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. ای الله موږ خو هغه رقم عبادت ونه شوی کولی چې څرنګه تا ته باید وشي. خبره دا ده چې مؤمن باید غافله نه وي او له غافلو خلکو او غافله چاپیریال څخه ځان وژغوري، بلکې مؤمن باید تل له راحت څخه تښتېدونکی وي. حضرت شعبه بن حجاج وایي فارغه مه کښېنئ ځکه چې مرګ درپسې دی لټوي مو. امام شافعي رحمه الله ویلی دي د مروت خاوندانو ته دنیا کې راحت طلبي نه ښایي، ځکه چې دوی باید په دنیا کې تل ستړي او ستړي وي. امام احمد رحمه الله څخه پوښتنه وشوه بنده به د راحت څخه کله کوي؟ هغه ورته وویل چې کله په جنت کې قدم کښېښود. د دې لپاره چې د روژې مبارکې میاشت له سړي څخه په غفلت کې تیره نشي، نو باید د یو مربي یا شیخ یا متدین عالم او یا عابد او تقوادار طالب سره ملګری شي او په عبادتونو او د اوقاتو په نه ضایع کېدو کې ورپسې اقتدا وکړي چې د ده نقصانونه ورپه ګوته کړي او د عبادت رغبت ورسره پیدا کړي. درنو او معززو سامعینو، په روژه مبارکه کې د صوفیه کرامو د ذکر او صحبت حلقې شته چې په تمامه روژه کې خاص د ذکر او اصلاحي بیانونو معمولات لري. کوشش وکړئ په داسې مبارکو حلقو او مجالسو کې شریک شئ تر څو مو د روژې مبارکې دا قیمتي لحظې په عبادت کې تیرې شي او زیات اجرونه ترلاسه کړئ. اللهم انا نسألك صحبة الصالحين والحقنا بهم في جنات النعيم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې راځو، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارو. شاد او بریالي اوسئ. دغنار پما گلزار د محمد مدنی ده، دغنار پما گلزار د محمد مدنی